کاری ته جنرال صاحب ورکه ځواب زه چې راغلم د هغه خبره ډېر خوند راکړه د ترني صاحب که نه ده سره یو ګیم وکړه دا د سندرې پنشمنټ یې که درکړه دا به سخت خوند وکړي اوس جنرال صاحب لکه چې په توپ الوځئ داسې یو کار به وکړو دا خو پخواني خلکیان کمونستان دي ښه دی به په تا باندې سندره وایي ته په ده باندې یو مونځ تېر کړه خدای پاک دې فلسطین مجاهدین کامیاب کړي یا الله اسرائیل تباه و برباد کړي جنراله د بریتو چی شي ښه راوافې دا وروره ته سړی راجي که ته څه دي ظالم بچیان دي راځي اوس دلته مونږ ته اخطارونه راکوئ مه کوئ داسې صاحب ای قسم دې په خدای دا ینه مې داسې وټکېدله ورته نه سلام علیکم احترامات ملا مبین اماراتی جرسی خوب هستی مانده نباشی موبایل دوز مانده نباشی چی حال داری جرسی خوب هستی ملا مبین شکر فضل خدا شما چی تو رستین و بیادر کلبی حال شما چرا فهمیدی اسرائیلی ها را فهمیدی دعای بد میکنه حال قومتان استقبار چرا بد دعا میکنه خود میکنیم تو را چی؟ خب کار خوبه نمیکنه او در ما که کلابی هم هستیم افتخار میکنه باز بخیالم شراب پاکتی را زدی امو 20 روپا گیره نه الحمدلله ما مسلمان هستیم این چیزا پیش ما مثل جوی وارز بدر نمیخوره چیز خوبه نیست خیر دیگه چی کرشتی؟ جانم بچه بلا بوی دنشین بند جانم دمی سقل جانم بلا بوی خدا یارد بچه موبایل دوست چی میگی تو؟ باز بخیالم زدی شراب بوتال سرچپا خوردی خوندی افسد که پروردگاره دا بیا رازی طالبانو سره جنگ کوي ده ته وسه کوي دا د خندا و یاره خو کولابیانو خدای پاک انصاف روزي عجبه خلکو نه خدای پاک د افغانستان پاک قسم ده او ولاڅه عجبه مخلوق د وسره سره وخیزي سلام د سلام په څیر نه ده خبرې د خبرو په څیر نه دي انسانیت د انسانیت په څیر نه ده درته راوخیزي د خانات مدرویم و کور دی رنګ خانه د خراب سره دین شاهین صاحب زه همدغه شینه همدا بار ما ویلی دي چې الله پاک دې مونږ ته د خیانت واس نه راکوي دغه نظام دا زمونږ ام حیا ده ام وقار ده نو که دا نه وي دغه خبره حقیقت ده خدای د یو ساعت لپاره طالب د مونږ له سره نه کموي نو دا داسې بابیزه مه ګڼه دا بلکل دا د دوی څه وایي دا د زړه خبره ده ستړی مه شي وروره سلامونه جنرال صاحب محترم چېرته یې وروره جوړ په خیر دا خو یې دوکاندارۍ وخت نه د کوم ځای کې زه خو ډېر لرې یم جنرال صاحب محترم کوم ځای کې سعودي عربستان کې یم جنرال صاحب دا اوس مې د خبرې اورېدې باور وکړه بیخي ډېر جالب څنګه جنرال صاحب محترم جوړ یې په خیر یې شکر د الله د عزتمان او سرلوړی لره قدرمان شي وروره کرنو بدبختیو ته څوک وګوري او دې باندې سترګې پټې نه کوي چې زه د چا طرفداري کوم یعنی دغه افغان په دې سترګې پټې نه کوي د افغانستان تیرې 40 کلنه بدبختي د اسلامي شاعرو په خلاف باندې چې چا توهینونه وکړه چا ور باندې ریشخند ویلو چا ور باندې هغې ته بد وکتل دا د افغانستان د بدبختۍ لامل شو په افغانستان کې بدبختي شروع شوه د همدې ځینه
دا که اوس یو تعداد هغه بې ضمیره بې وجدانه خاینان او د همغه وخت د کمونیستانو زامن په دې باندې سترګې پټوي چې نه دا بدبختي د اسلامي شاعرو د توهین نه ده شروع شوې. دوی یو ځل بیا غواړي چې په افغانستان کې بیا مغسې بدبختي د اروپا او د امریکا چې زه هم په اروپا کې اوسېږم ولې زه یو افغان یم زه یو مسلمان یم زه په دې افتخار کوم چې زه د هیڅکله د اسلامي شاعرو مخالفت نه کوم او نه توهین کوم خو دوی بیا په دې باندې افتخار کوي د اشخاصو سره د مخالفت په وجه باندې دوی اسلام ته توهین کوي د اسلام شاعرو ته توهین کوي احناف ته توهین کوي حتی محمد صلی الله علیه وسلم ته توهین کوي. ګورئ دا اوس دلته یو د کمونیست بچی هغه زه دا منم. ګورئ هیڅوک دا په افغانستان کې د دې نه منکر نه دي چې د پخوانیو و تنظیمونو مشرانو په افغانستان کې خیانت نه دی کړی هیڅوک ورنه منکر نه دي خو دا خیانت اسلام نه دی کړی دا اشخاصو کړی دا خیانت د محمد صلی الله علیه وسلم احادیثو نه دی کړی دا د قرآن آیتونو نه دی کړی دا ګیري نه دی کړی دا پګړۍ نه دی کړی دا اشخاصو دا خیانت کړی دی. فلهذا دوی د هغه کینې او بغض په خاطر چې دوی په زړونو کې لري دوی اشخاصو ته ګوته نیسي خو تحقیر او توهین د اسلام کوي. مثلا دا د کمونیست د خبیث بچي همدا اوس ماته ویل چې ته د دونه رشپیل ګیري د دونه یعنی ګیري دلته څه مشکل جوړ کړی دی جنرال صاحب تاسو ماته وایئ که تاسو د یو افغان په حیث د یو مسلمان په حیث ته ماته ګیري څه مشکل جوړ کړی آیا ګیري چا پسې کلشنکوف راخیستې ګیري چاته ویلي چې ته لاړ شه کوني شه ګیري چاته ویلي چې ته لاړ شه بم ولځوه ګیري چاته ویلي دي چې ته دا د خپل وطنوال په امریکا او په روسانو او بیا په انګریزانو باندې ووژنه دوی ګیري ورته دا ویلي دي احادیث ورته دا ویلي دي چې ته لاړ شه پردي د مور میړونه را پیدا کړه او دلته ورباندې خپل وطنوال ووژنه ګیري ورته دا ویلي دي چې ته لاړ شه پردي جاسوسان راوله د پردیو جاسوسي وکړه او د خپل افغان په کور په منځ کې لغړ ودروه د هغه د کور د منځ نه د ښځې د خوا نه هغه افغان راجیګه او بیا په زندان کې واچوه ګیري ورته دا ویلي که دا کوم شخص دا کار کړی دی. ګورئ جنرال صاحب یوه دا موضوع هیله ده چې دا ټول افغانان په دې باندې خبرې وکړي داسې نه ده دلته دوی بیخي یو رشخند رستی. بله دا موضوع جنرال صاحب لږ مخکې په یو لایف کې یو د کوټې نه یو بې وجدانه په لایف کې راغلی او هغه د ټول افغانستان په ناموس باندې توهین ولګو. ګورئ موږ افغانان یو هغه د افغانستان د خویندو د هغوی د یو دا که څه په افغانستان کې تیر شوي په 40 کاله بدبختیو کې ډېر زیات مشکلات تیر شوي دي بالکل هغې باندې به تکلیفونه راغلي هغوی د افغانستان په خویندو باندې مشکلات راغلي خو دا په دې معنا نه ده چې موږ افغان خویندې یا فاحشې وي یا بل څه و د الف نه نیولې تر یې پورې د افغان خویندو عزت ټولې نړۍ ته معلوم دی. دا یو د سعادت موضوع خو جنرال صاحب نور ولاکه په خدای که په بحث باندې ما ورځي هغه چې روزانه د یو بل چا د بیادبي د مافې د یو بل چا اوس به مې ویلي خو چې یو بل چا ته ښکته پورته کړي نه تا غږ نه راځي شی نجیب په دې وخت کې د یو بل چا ته ښکته پورته کېږي او بیا د افغانانو په وخت د افغانانو په مقابل کې هغه بیا دغه خلکو نه مرسته غواړي تر څو دا بیا د سره د لغړیانو زامن راولي افغانستان ته یا د هغو نه مرسته وغواړي دا خو نور شرم دی ولاکه دغو نه شرم خره کې وي خره کې پوهېږي ولاکه خره کې هم دونه شرم وي لکه په دې خلکو کې چې دا شرم نه لري. بیا بله خبر دا ده جنرال صاحب زه د یو افغان په حیث تر اوسه پورې د هېڅ چا زه د مشر توهین نه کوم دغه بې ضمیره اشخاص راځي کله د ډاکټر صاحب نجیب تر بیرغ لاندې ګوره زه حتی هغه ته والله چې زه ورته عزت کوم ښکاره خبره ده ما ته که څوک بد وایي په دې باندې که څوک که د چا نور نه خوښېږم زه ورته هېڅ توهین نه کوم خو د افغانانو په منځ کې د بېاتفاقۍ په خاطر باندې مولوي صاحب هیبت الله ته شیخ صاحب هیبت الله ته مولوي صاحب هغه ملا عمر ته چې هلکان همدغه په نکاح کړي وو د هلکان یې په نکاح کړي وو دی ته یې خلاص کړه هغه ملا عمر ته هم دوی ګوره کنځا کوي سپکې وایي ای دغه هلکان تا د خدای ته د ما په عمر تا نه ولیدلې چې هلکان یې په نکاح کړي وو هغه ملا عمر ته هم ګوره دوی په توهین باندې په هغه باندې خبرې کوي. نو جنرال صاحب زړه مو ډېر ډک دی خدای شته خو داسې ځای کې یم چې ډېر څه نه شم ویلی کنې ما به دا د کمونیست زمن دا د بې شرفه زمن نن بیخي سم به مې جوړ کړی و.
بس الله پاک د خیر کې ان شاء الله موږ ورته بیدار یو